الحمد لوليه والصلاة على نبيه. وعززو ډیر ورونه او خويندې د سجده تلاوت د طریقې پوښتنه کوي چې دا طریقه څنګه ده. نو مختصر د هغې طریقه او یو څو مسائل تاسو ته بیانو. په ټول قرآن کریم کې 14 سجدې دي. سجده تلاوت ورته وایي او دا واجب دی. او چې کله آیت د سجدې څوک تلاوت کوي هلته هر ځای دغه آیت د سجدې سره نشان هم لګېدلی. نو چې کله د آیت تلاوت کی فوراً به سجده تلاوت کوي، مخامخ به قبله شریف ته ودرېږي، نو نیت به د سجده تلاوت وکي. که څه هم نیت د زړه کار دی لیکن په خوله باندې د نیت الفاظ ویل مستحب دي. الموسوعة الفقهیه کې راځي چې واستحب له التلفظ بالنیه، په خوله باندې تلفظ د دې نیت کول الفاظ ویل دا مستحب دي. نیت به داسې وکي نیت کوم د سجده تلاوت خاص د الله لپاره، الله اکبر. دغه نیت په وخت کې لاسونه غوږونو ته نه وړل کېږي، لاسونه به همداسې ایله وي چې نیت یې وکړي بس د دغه الله اکبر سره به ولاړ سي سجدې ته. په سجده کې به 3 واره تسبیح ووایي، بیا به الله اکبر ووایي کښېبني، بیا سلام اړول هم پر لازم نه دي، خو که یې واړه وي هېڅ پروا نشته. او یوه اهمه خبره دا ده چې که څوک ناست وي او تلاوت کوي ولاړ نسي، همداسې په ناسته باندې سجدې ته ولاړ سي، تکبیر ووایي، بیا په سجده کې خپلې تسبیح ووایي، بیا راکښېني، نو هم سجده تلاوت صحیح ده. خو بهترینه طریقه دا ده چې مخامخ و قبلې ته ودرېږي، بیا سجدې ته ولاړ شي. رد المحتار 2 جلد 499 صفحه، الفتاوى الهندية أول جلد 115 صفحة، الموسوعة الفقهية 24 جلد 222 صفحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسي د اسلامي پښتنو جوابونکي مفتي حكيم الله صابر الحنفي صاحب.